اوزو د تانړې ادبي ټولنې بل محترم رسول علیم صاحب ته خواست کوم چې هغوی راشي او خپل کلام ستاسو سره شریک کړي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ما د دنیا څه عجوبه غوندې دستور ولیدو ما په نړۍ کې مسلمان په وینو سور ولیدو او زمون وجلو ته خو هر سړی باندې جوړوي زمونږ خلک بس اکثر یتیم خانې جوړوي او هغوی مضبوطی منصوبې کوي روانې جوړوي او زمونږ شاعر د انقلاب په ځایګانې جوړوي او پخله قلم په بډه کې چاړه ساتي لوی خلاصه دا د اسکول لغواړه ساتي او دغه ماحول ترینه د دوخ په زناور جوړ کړي مونږ ته په خپل کلی کوڅه کې لوی خطر جوړ کړي او زمونږ نازبین بچې پاللې په نشو اخته شي ټول په ساتلو کې د سپي او د پیشو اخته شي او دا بد نصیب بیا نه مور او پلار لکار کوي نه خو په د باندې بهر خلک اعتبار کوي په نه خبره باندې دا خلک جګړې کوي تماچه بډه کې تیاری ساتي مړی کوي او ما پښتنو کې د ډیر وخت نه دا کلتور ولیدو ما په نړۍ کې مسلمان په وینو سور ولیدو او دلته د عدم تشدد فلسفه چرته ده په دې کتاب کې باچا خان والا سپه چرته ده او چرته چې هر سړی قاتل ته جی حضوري کوي دی خلا پرېده چې سلام د پسوري کوي نو نوې نسل به د خامخا قاتل جوړیږي دا تمونه کې چې دی به بیا اصل جوړیږي چې دی خوینې ګندګیرو ته چمچې کیږي د به شوق خامخا د تماچې کیږي او ځکه چې د ګندګیر ډیر مشهور لیدو ما په نړۍ کې مسلمان په وینو سور لیدو او دی چې د عزت ویني دی ډاکو جوړیږي دی به مالک د تماچې او د چاکو جوړیږي د عزتمن سړي د پاره لوی خطر جوړ شي د داسې کس نه بیا د دوخ په زناور جوړ شي او هغوی لګیا دي پرمختګ کوي په برخیږي زمونږ چغې فلسطین نه ترخې برخیږي او زمونږ په یو بل استعمال نن د ټوپک کیږي پردي په ځای پرې د خپلو نه مې شک کیږي مونږ والله که په ژوندون یو بل ته صبر کوو مونږ چې مړ شي د هغې نه پسې قدر کوو او مونږ استعمال همیشه خپلو کې د زور کړی دی د مسلمان ته خو هندوانو هم پیغور کړی دی او عالم وایي ځکه خو مې هر چاته مجبور ولیدو ما په نړۍ کې مسلمان په وینو سور ولید